سلامونه او نیک احترامات مې قبول کړئ. زه یم دانش بلنګ او تاسو ګورئ هدایت الله دانش یوټیوب چینل. مینوالو څنګه کولی شو چې نعتونه جوړ کړو د سټوډیو په رقم لکه تاسو دا واورئ. ورځم به مدینې ته په سفر د مصطفی زړه مې کړې نارې دردونه په ما ګران زړه مې تا غواړي نبي آخر زمان د سترګو تور د زړګي سره جانان عربي کلا بدر شمستا تر دارا جانان عربي دا هغه نعتونه دي چې ما جوړ کړي په خپل کور کې هم په سټوډیو کې. نو هغه لپاره پروګرام ته ضرورت لري چې هغه سونی ویګاس یا ډاپ ورځم زه سونی ویګاس خلاصوم. چې کله خلاص کړم صفحه موږ ته خلاصېږي. راځم په دې باندې کلیک کوم او راځم په دې سور بټن باندې کلیک کوم او دلته غواړم خپل دغه نعت شریف شروع کړم او وایم تاسو په وخت کې نعت شریف زه ایډیټ کړم. راځم شروع کوم. ها لکه مشکل راغی دا باید لیفټ ریکارډ شي. ورځو د موس په چپ بټن کلیک کوم راځم لیفټ انتخابوم او بیا سره هم راځم کلیک کوم. چې کله کوم خپل نعت شریف زه شروع کوم. دا نعت شریف ما ثبت کوم چونکه زما میک هم د سیم میک نه د شروع پر رقم نه راځم په چپ کلیک کوم راځم په نارملایز کلیک کوم دا به جګ شي او دا به ته ټیټ کوم خپل اندازې ته وګورئ څومره اندازه اواز ښه راځي. زما میک هم د سترګو تور د زړګي سره راځم ټوله ایسته کوم ور باندې اول دا آواز شور صفا کوي دا افیکټ مې ورکړم دا وروس د سترګو تور د زړګي سره جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان. اوس راځم دته موږ چې ورکو هغه ټیون ورکو ټونر هغه ته آواز ښکلا ورکوي. دا لک نعت شریف مې ریکارډ کړ ستاسو لپاره تاسو پکې زده کړه وکړئ. انشاءالله نور ویډیوګانې به نعتونه د ډټ صفر نه تر اخره پورې به تاسو ته دروښایو. ښه زما میک چون هم د سټوډیو رقم میک نه د صفحه دا ډایرکټ میک د کمپیوټر کې مې ډایرکټ وصل کړی دی. انشاءالله نور ویډیوګانو کې تاسو ته ښایم چې څنګه دغه میک بل ډایرکټ ولګو. راځم دا سلیکټ کوم راځم دته ټونر ورکوم عربه شمه د سترګو تور د زړ اول به دا ورو ټونر به انتخاب کړو. د سترګو تور د زړګي سره جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان عربي د سترګو تور د زړګي سره جانان عربي د سترګو تور د زړګي سره جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان عربي د سترګو تور د زړګي سره جانان عربي. دغه ټون ما ورته ورکړ چون دغه ټون برابر هم نه ده لږ ډېر فرق کوي. خدای مې دې لپاره ورکړه چې تاسو ویډیو اوږده نه شي ټون لږ شانتې مې ورکړه. زما ستونی هم خراب و او راځو پسې بیبي
دا به کې ورکوم ما دغه اندازه بس ده میک پورې اړه لري چې میک کلاسیک کوراسون هم ورته ورکوو رازو ریوار ورته هم ورکوو او سمپل اول دا ورو رګو تور د زړګي سارا جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان اوس راځو ورته سمپل ډیلای ورکوو رګو تور د زړګي سارا جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان عربي اوس غواړم د نعت بدرګه ورکم لکه ماشومان اواز ورسره یو ځای کوم چې بدرګه سره خامخا وي ماشومان اواز ورسره یو ځای کړم زه سنجر انتخابوم او دا به لږ پورته کړئ اوس یې د ماشومان اواز ورسره موږ هم جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان عربي تاسو به اواز هم تیز لګي ځکه چې ما اواز ډېر تیز پلی کړی دی او راځم دا ثبتوم دا به صف MP3 ثبتم کوم دا ما یو پی لیکلی یو MP3 به انتخاب کړی ته ما پیچې لیکلی یو مې پې لیکلی اوس دا ثبتوم او تاسو باندې هم واورم چې څه رقم راغلی ما اواز ډېر تیز پلی کړی دی که تاسو په غوږونو کې اواز ډېر تیز ولګېږي او شور به پکې وي راځم کمپیوټر ته او دا یو ما پې لیکلی که نه یو مې پې لیکلی اوس راځو دا اورو تاسو ته پلی کوم دا فایل دا دی موزیک دا پلی کوم دسترګو تور د زړګي سارا جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان عربي کلا باور شمستا تر دارا جانان عربي دسترګو تور د زړګي سارا جانان عربي ملګرو دا او د نعت شریف ایډیټ کوم دوستان چې غواړي د ترانو خپل ترانې نعتونه جوړ کړي په خپل کور کې کولی شي موږ سره په دغه واتساپ شماره باندې اړیکه ونیسي یا په ډسکرپشن کې ده او یا هم د سکرین په مخ تاسو ته ښکاري موږ سره د سټوډیو مکمل پروګرامونه اډاپ سونی ویګاس هر رقم کیوبیس هم شته که غواړې موږ تاسو ته پروګرامونه لیږو په واتساپ یا په ټلیګرام کې په ډېر مناسب قیمت سره په ډېر ارزانه لکه نور سټوډیوګانو نه به ډېر ارزانه تاسو ته دا پروګرامونه موږ هم لیږو او د زده کړې ویډیوګانې هم موږ تاسو ته په ډېر ارزانه سره ولیږو نو کوم ملګري غواړي سټوډیو زده کړې موږ سره په واتساپ کې شماره اړیکه ونیسئ موږ تاسو ته پروګرامونه ویډیوګانې هم در ولیږو او که غواړئ چې د سټوډیو زده کړه په یوټیوب کې په فری وکوئ نو انشاءالله په کمنټونو کې جواب راکړئ تر څو تاسو ته دا ویډیوګانې فری په یوټیوب کې اپلوډ کړم ویډیو هم ډېره اوږده شوله تر بل ویډیو پورې هم د خدای په امان